په افغانستان کې په دودیزه بڼه د ورېښمو چینجیو روزنه له ډېرې اوږدې مودې راهیسې دود دی. په هېواد کې کورنیو جګړو او بدلونونو د ډېرو صنعتي فابریکو په څېر د ورېښمو چینجیو صنعت له منځه یوړ او تېرو رژیمونو هم دغه صنعت ته چندانې پاملرنه ونه کړه. خو اوس د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کرنې او حیواني روغتیا ریاست چارواکي وایي د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته دوی بریالي شوي چې په هرات او کابل کې د ورېښمو د چینجیو فارمونه بیا فعال کړي. د ریشخورو فارم د کارکوونکو په وینا که څه هم د جګړو او تیرو رژیمونو د نه پاملرنې له امله د دغه فارم ډېر وسایل له منځه تللي، خو د دغه فارم بیا فعالېدل یو مثبت ګام بولي. د کابل د ریشخورو د ورېښمو چینجیو فارم د مسؤلینو په وینا په افغانستان کې د ورېښمو صنعت زر کلن تاریخ لري او پخوا د کابل سربیره د هرات او بلخ په ولایتونو کې هم د ورېښمو چینجیو روزنه دود وه. په هېواد کې د ورېښمو چینجیو روزنه د توتانو د موسم له رارسېدو سره پیلېږي او د 26 څخه تر 1 میاشتې پورې په بر کې نیسي. د ورېښمو هغه ټوټې چې د ورېښمو له چینجیو څخه ترلاسه کېږي په نړۍ کې خورا مشهور دي. د اقتصادي کارپوهان په اند که حکومت د ورېښمو چینجیو د فارمونو فعالولو ته زیاته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې د خصوصي سکتور پانګونې ته هم